پښتون ژغورنې غورځنګ یو ور بیا د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې پر منصیره انټرچینج باندې د غورځنګ پر مشر منظور پښتون او پخواني سېنیټر عثمان کاکړ باندې سوي برید کې ککړ خلک دي ونیول سي او د دوی په ضد قانوني کاروایی وکړل سي. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د ایالت په بېلابېلو ښارونو کې سوي احتجاجونو کې کړې ده چې دغه احتجاجونه د ایالت په کوټه، دوکۍ، کلاسیپلا، شارګ، ارنای، ژوب، شیراني، پښین او چمن سرحدي ښار کې ترسره سو. په دغه احتجاجونو کې د پی ټی ایم ملاتړ پښتونخوا ګوند او عوامي نیشنل پارټۍ هم کړی وو. په چمن سرحدي ښار کې د دغه احتجاج په مهال پښتون ژغورنې غورځنګ پر نړیواله بشري حقوقو ادارو باندې غږ وکړ چې دوی د په پاکستان کې د پښتنو سره سوي ظلمونو باندې کمیشن جوړ کړي. موږ اقوام متحده ته اپیل کوو، موږ هیومن رایټس ته اپیل کوو، موږ نور کوم چې د بشري حقوقو پر نامه باندې ادارې جوړې دي هغو ته اپیل کوو چې یو د اقوام متحده په نگراني کې دي یو آزاد داسې کمیشن جوړ سي چې هغه راسي زموږ دغه بد حالات وګوري چې کم زموږ خپل ریاستي ادارې زموږ سره کم ظلم کوي، کم جبر کوي. دا د یو بل ملک چې یو ملک ونسي دغه ملک پوجان دغه ملک والا خلکو سره دونه ظلم نه کوي. د پاکستان د پوج پخوانی ویان میجر جنرال آصف غفور څو ځلې دا خبره هم کړې ده چې د پی ټی ایم ځینې غوښتنې سمې دي، خو په یو خبري غونډه کې پر پی ټی ایم تور پورې کړی وو چې پی ټی ایم ته د بهرني هیوادونو څخه پیسې میلاویږي. خو هم په چمن سرحدي ښار کې سوي د دغه احتجاج په مهال د پښتونخوا ګوند مرکزي کمیټې غړي اجاب العلم پهلوان وویل چې په پاکستان کې میش قانون سره د عین څخه ماروا چلن کیږي، باید د اساسي قانون لاندې دلته پراته و هر قوم ته خپل حق ورکړل سي. په پاکستان کې د پښتون بلوچ سنجي سرایکي د دې یو عادت غواړو د هر چا د خپل صوبې د پښتون قوم، پښتونخوا، افغانیه، پښتونستان صوبه غواړو. دلته موږ پر خپل خاوره باندې د خپل وطن په خدمت کې د خپل وطن دپاره موږ د خپل پښتانه د قوم دپاره د سباون یو فیصله غواړو. د روانې میاشتې پر 14 تاریخ باندې د پی ټی ایم د مشر منظور پښتون او د پښتونخوا ګوند پخواني سېنیټر عثمان کاکړ پر موټریز کاروان باندې هغه مهال د منصري انټرچینج سره ناڅرګنده کسانو خپل مخانې پټ کړي و، کاڼي وورول، ډزې هم سوي وې چې کله دوی د بټګرام څخه واپس د اسلام آباد لوري ته را روان وو. د دغه برید په اړه ډیوا د منصري د پولیسو د مشر یا ډي پی او اسد بهادر سره د ټلیفون او د واتس اپ لارې تماس نیولو پر لپسې هڅې وکړې، خو هغه د ډیوا یو کال ته هم هیڅ جواب نه وویلو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون و ډیوا ته ویلي وو که هر څومره وزورول سي، مخې ونیول سي، هغه به بیا هم د پښتنو د ژوند او د حقوقو لپاره خپله مبارزه د عدم تشدد او د غیر پارلماني لارې به دوامداره ساتي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.